د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور خیال، فکر، او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګهت په ژړا ژړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره، ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور د ژوند انځور هر یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 10 بجې. د ژوند انځور د ژوند انځور. ژوندون رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکې هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. درنو اوریدونکو، ورځو د ناول دا برخه له دې ځای څخه پیلوو. نختر حجرې ته ورغی، سلام یې واچو. نصیب علیکم سلام ورته وویل. دواړه روغبړ سره وکړ. د روغبړ نه وروسته نختر وویل خدای جل جلاله مو په خیر راوله. خیر دی ایمان شه. د روغ او رنځور پوښتنه یې سره وکړه او د هغې نه وروسته نصیب نختر ته وویل یاره که رښتیا درته ووایم دا ډېرې ورځې کېږي چې ستا غزل مې نه دی اورېدلی. که چیرې د یو غزل راته ووایي نو ډېر به. نختر ورته وخندل او په خندا یې ورته وویل یو غزل نه چې غزلونه به درته ووایم، غزلونه، خو یوه ډوډۍ وخورو. نصیب خپلې په لاس تړلې کړۍ ته وکتل. نه یاره، تر اوسه ډوډۍ خوړلو ته ډېر وخت دی. نختر هم نور څه ونه ویل. جیب ته یې لاس کړ. څو غبر شوي کاغذونه یې ترې راوایستل چې په دې کاغذونو کې د ګورګوري لیک هم و. نصیب لیک په یو غبرګاش شوي برخه باندې څو نیمګړې جملې ولوستې، خو له دې نیمګړو جملو پوه شو چې لیک بیا یې څه نه دی. نختر نصیب ته خپل غزل ووایي او نصیب هر باید څو وارې ورباندې تکرار کړ. کله چې غزل خلاص شو نو نصیب د غزل ډېر ستاینه وکړه. انځور، تخیل، جذبات، هر څه یې په خپل ځای وستایل. نختر بیا خپل کاغذونه جیب ته واچول او نصیب په دې فکر کې ډوب شو چې د لیک خبره ورته یاده کړم او که نه. آخر له اوږده فکر وروسته ځان سره په دې سلا شو چې راځه پوښتنه ورڅخه وکړه. نصیب نختر ته مخ ور واړو. ورته یې وویل نختره، زه یو پوښتنه کوم خو ځواب یې سم راکوې. نختر ورته ویل ته پوښتنه وکړه چې زه یې ځواب در سره درکړم. نصیب نختر ته ښي لاس ور وکړ. ته قول راکړه. نختر خو د لیک خبره بیخي له یاده وتلې وه، نو ځکه یې بې له څه ویلو خپل لاس د نصیب په لاس کې ورکړ. نصیب چې څنګه قول ورڅخه واخیسته نو یې وویل نختره، اوس ووایه چې هغه لیک د چا و چې اوس ته له جیبه په کاغذونو کې راوخیست.
نختر چې د نصیب خبره واورېده نو ورخطا غوندې شو، ځکه چې د نه غوښتل دومره ژر څوک ورباندې خبر شي. خو اوس یې له حال ویلو نه بله هېڅ چاره نه درلوده، ځکه چې د نصیب سره یې قول کړی و چې ستا د پوښتنې ځواب به ارومرو درکوو. نو نختر نصیب ته هغه څه چې په لیک لیکلي و ټول وویل. که څه هم نختر په ونه کې خپل ایښی لیک د دې لپاره ټوله ورځ څاره تر څو راخیستونکی ورته څرګند شي، خو ونه توانېده، ځکه چې ګورګوره سهار وختي د دې لپاره له کوره ووته چې د لیک راخیستو پر مهال یې څوک ونه ویني. د ببرک خان زدران پار ته په رسېدو سره هغې ټیټې ونې ته ورغله، کومه چې اوله ګورګورې نختر ته په لیک کې لیکلي وو. ونې ته یې د سترګو په کنجونو کې وکتل، لیک یې پکې ولید. ګورګورې بیا شاوخوا وڅارله، خو څوک یې تر سترګو نه شول. ګورګورې لیک ورسره واخیسته او د کور په خوا یې روانه شوه. ګورګورې د لیک لوستلو ته دومره بیړه وه چې په لاره کې یې د پاکټ څخه خلاص کړ او د نختر په څیر د ځان ډاډ لپاره یو ځل نه بلکې څو ځله ولوست. د لیک له لوستلو نه وروسته د ګورګورې په زړه کې د نختر په دې خبره چې شاعر هېڅکله د چا زړه ته صدمه نه رسوي ډېرې هیلې را پیدا شوې او داسې ورسره تازه شوه لکه تږي ګل ته چې اوبه ورکړی. ګورګورې د شپږم ورځې یا د پنجشنبې په ورځ لپاره ډېره بې صبرۍ انتظار وه. ورځې شپې به یې شمارلې، ځکه چې نختر په لیک کې ورته لیکلي وو چې د پنجشنبې په ورځ به سره ګورو. په ګورګورې د پنجشنبې ورځې سهار راغی، چای ما یې کله وڅښه، د هغې نه وروسته خپل باغ ته لاړ. د باغ په ګلانو باندې لوېدلې پرخه داسې ښکارېده لکه د ګورګورې په راننګو چې دانه دانه خولې راغلې وي. ګورګورې پر ټولو ګلانو باندې یو وار خپل نظر وځغلاوه او وروسته یې بیا یو سور رنګی ګل د نختر په نوم پرې کړ. ګورګورې قلم را واخیست او پر غاښو یې سره ځینې لرې کړ. بیا یې د همدې ګل پر پاڼو د نختر نوم ولیک. د نوم له لیکلو وروسته یې ګل ته زیر زیر وکتل. وروسته له کتو یې خپل نازکې شونډې د ګل پر نازکو پاڼو کېښودې او ښکلې کړ. ګورګورې په داسې حال کې چې په لاس تړلې کړۍ ته وکتل چې په سترګو کې د اوښکې پنډې وې. په کړۍ کې 6 بجې او 15 دقیقې وې. ګورګورې د یو سوړ او سیلي سره اوف غږ وکړ. خدای جل جلاله خبر چې په دې ځای کې به د انتظار لاسه څومره کړېدلې وي. په ګورګوره باندې چې د نختر سره د لیدو نیټه څومره رالنډېده، دومره یې ژر ژر د کړۍ ستنو ته کتل. د ګورګورې حال هغه روژه نیونکي ته ورته و چې د روژې د ماښام د اذان نه څو دقیقې مخکې ژر ژر خپلې ګړۍ ته ګوري. دا څو دقیقې انتظار ګورګورې ته د کال هومره اوږد شوی و. کله چې کړۍ ستن پاو کم 9 بجو ته ورسېده نو ګورګوره هم د کور څخه دفتر پر لور وخوځېده. هلته په رسېدو سره د دفتر دروازې ته ولاړه وه. څو وار یې خپل لاس دروازې ته ور وکړ تر څو چې ټک ټک یې کړي، خو په هر وار سره به یې زړه په سینه کې په ټوپونو شو. په آخر وار یې زړه ښه ورته ټینګ کړ او دروازه یې ټک ټک کړه. د ټک ټک سره سم د ننه څخه غږ ورته وشو. څوک یې؟ مهرباني وکړئ راځئ. ګورګورې په داسې حال کې چې د بدن د لړزېدلې څخه یې جامې هم ښورېدلې په ښي لاس دروازه خلاصه کړه او دفتر ته ننوته. دفتر ته په ننوتو سره یې په داسې سړي سترګې ولګېدې چې تر اوسه یې نه و لیدلی. دا سړی د نختر نږدې انډیوال نصیب و چې کمپیوټر ته ناست و او کار یې ورباندې کوو. ګورګورې سلام واچو. نصیب په ورین تندي د سلام ځواب ورکړ. نصیب ګورګورې ته د سترګو په کنجونو کې وکتل او له کتو وروسته یې په زړه کې وویل خدای مې نه خطا باسي، دا به هغه نجلۍ وي کومې چې نختر ته لیک ورکړی و. نصیب خپله چوکۍ ورته راوړاندې کړه او ورته ویل خورې ورې ولاړئ، پر دغه چوکۍ کښېنئ. ګورګوره هم بې له څه ویلو پر چوکۍ کېناسته. نصیب د میز لاندې وړوکې پرده پورته کړه، چاینک یې راواخیست. ګورګورې چې چاینک ولیده نو یې ورته وویل وروره په دې څه کوې؟ نصیب ځواب ورکړ خورې چای پخوو. په دې وخت کې ګورګورې ورته وویل ځان مه په تکلیف کوه، تر اوسه خو لا هغه شین سهار دی. نصیب ورته په خندا وویل خورې چې میلمه هر وخت درته راشي بس هغه وخت د چای دی.
نصیب چینک ډکه کړه او پر ګاز یې کېښود. د نصیب خبرې ته ګورګوره لږ څه مسکی شوه او مننه یې ورڅخه وکړه. له تشریفاتي خبرو وروسته نصیب د ګورګورې څخه د دې لپاره پوښتنه وکړه تر څو شک یې په یقین بدل شي. خورې ودې نه ویل چې څنګه مو دې خواته رامخه کړې ده؟ ګورګورې په ځواب کې ورته ویل نور داسې کوم اړین کار نشته، د نختر سره مې لږ څه کار و. نصیب وویل خدای مو هر کله راوله، دا دروازه هر وخت ستاسو پر مخ پرانیستې ده. ګورګورې د مننې تر څنګ نختر په اړه ورڅخه وپوښتل وروره نختر به څه وخت راشي؟ نو نصیب ورته وویل اوس به راشي، خو ته صبر چې زه یو وار تلیفون ورته وکړم. نصیب په تلیفون کې د نختر نوم راواړو او کېټنۍ یې ورزور کړه. څو ثانیې وروسته ټوټ ټوټ زنګ تیر شو خو نختر تلیفون کټ کړ. نصیب ګورګورې ته وویل تلیفون یې کټ کړ، فکر کوم چې نږدې به وي. له دې خبرې سره سم پاڅېده، له کړکۍ چې د باندې وکتل نو نختر یې ولید چې د دفتر په لور را روان و. ګورګورې ته یې وویل هغه دی نختر راغی. ګورګورې چې د نصیب خبره واورېده نو په سینه کې یې زړه په دربېدو شو او چینک هم نرۍ نرۍ څنګه کوله خو لا خوټېدلې نه وه. څو شېبې وروسته دروازه نیمکښه شوه او ورسره غږ هم وشو اجازه ده؟ نصیب ورته وویل مهرباني وکړه راځه. نختر سلام واچو. ګورګورې او نصیب علیکم سلام ورته ووایي. نختر پر خپله چوکۍ کېناست او په ګاز ایښې چینک هم وخوټېده. نصیب ورغی چای ور واچو. د چای ور اچولو نه وروسته یې نختر ته هم مخ ور واړو او ورته وویل تاسو چای وخورئ، زه ښار ته ځم، ضروري کار لرم. نختر چې خبرو ته خوله جوړوله نو هغه ځان پسې دروازه بنده کړه ولاړ. نختر ورغی د چای چاینک یې راواخیست او پر میز یې کېښوده. په میز باندې د چاینک د ایښودلو د درب سره سم د پیالو شرنګهار هم شو. نختر چې مخ ور واړو پیالې د ګورګورې په لاس کې وي. نختر د ګورګورې په لیدو ټکان وخوړ او په زړه کې خوږه څړیکه تېره شوه. د ګورګورې په اننګو کې هم د حیا سره ولیدل شوه او سترګې یې لاندې واچولې. نختر ژر خپل ځان سره سم کړ او دا هر څه یې بې پروا وبلل. چاینک یې پورته کړ، 2 پیالې یې ډکې کړې، یوه یې د ګورګورې مخې ته او بله یې خپلې مخې ته کېښوده. ګورګورې په لړزېدلي غږ بښنه ورڅخه وغوښته وبخئ. نختر ځواب ورکړ خدای دې وبخه. د دوی په منځ کې تر اوږدې مودې چوپتیا خوره شوه. له دوی دواړو نه یو هم نه پوهېده چې له کوم ځایه پیل کړي. اخر نختر د ځان سره فکر وکړ تر څو به داسې چوپ سره ناست یو. نو نختر خبرې داسې پیل کړې تر څو نجلۍ ښه وپېژني چې د لیک څښتنه ده او که بل څوک ده. نو نختر ورته وویل نجلۍ چای به هم څښو او خبرې به هم کوو. ګورګوره لږ مسکی شوه، نور یې څه ونه ویل. نختر لومړی پوښتنه هم د نوم په اړه ورڅخه وکړه. ستاسو نوم مبارک څه دی؟ ګورګوره لاندنۍ شونډه تر غاښو لاندې کړه او بیا یې څه په خوارۍ وویل ګورګوره ماشاءالله څومره ښکلی نوم. ښه ګورګورې پخوا دلته راغلی وی او که نه؟ نو هغې وویل نه. د ګورګورې په نه ځواب باندې نختر پوه شو چې دا هغه د لیک والا نجلۍ ده. نو یې ترې وپوښتل لیک تا رسولی و؟ هغې ډېر په وارخطا یې وویل هو. نختر په خندا او په مسخرو ورته وویل ته له ما نه څه غواړې؟ د نختر په دې پوښتنه د ګورګورې رنګ واولد او څومره چې ورخطا وه دومره نوره هم ورخطا شوه. نختر د ګورګورې ځواب ته لږ انتظار وکړ. خو هغې ځواب ورنه کړی شو. نو ځکه یې بیا هغه کړې پوښتنه تکرار کړه. ګورګورې ځواب دې رانه کړ. ما ویل چې ته له ما نه څه غواړې؟ ګورګورې په داسې حال کې چې غږ یې لړزېدلی و زه له تا نه مینه یې لا پوره کړې نه وه. په همدې مینه کې خبره پرې شوه. د ګورګورې په دې خبره چې زه له تا نه مینه غواړم نختر ډېر تر اغېز لاندې راغی خو کوښښ یې وکړ چې ګورګوره ورباندې پوه نه شي او بله پوښتنه یې وکړه ګورګورې ته په ما باور لرې چې زه به مینه درکړم؟ هغې ورته ویل هو. څنګه باور کوې؟ هغې ځواب کې ورته ویل شاید د چا زړه ته صدمه نه رسوي
که څه هم نختر دا خبره ګورګورې ته په لیک کې لیکلې وه چې شاعر د چا زړه ته صدمه نه رسوي، خو اوس چې د ګورګورې لخوا واورېدل نو په سترګو کې یې اوښکې وځلېدې. نختر د دې لپاره چې د ګورګورې نه یې خپلې اوښکې پټې ساتلې وې د کړکۍ خوا ته یې مخ واړاوه او د چای ډکه پیاله یې پورته کړه. د دواړو په منځ کې بیا چوپتا خوره شوه. دا چوپتیا یوازې د چای سرت ماتوله. نختر میز پر سر له سپینو کاغذو څخه یو کاغذ واخیست او د څه شي په لیکلو اخته شو. ګورګوره چې تر اوسه پورې لاندې کتل د موقع نه په اخیستو سره یې د نختر مخ د کتاب په لوستلو پیل وکړ. خو خدای خبر چې ګورګوره په دې کتاب کې تر کوم ځایه رسېدلې وه چې ناڅاپه نختر په غږ ټکان وخوړه. ګورګورې دا زما د تلیفون شمیره ده او ته د خپل تلیفون شمیره هم راته ووایه چې ولیکم. ګورګورې نختر ته د تلیفون شمیره وویل او هغې په کاغذ ولیکه. نختر شمیرې لیکلو څخه وروسته وپوښتل تا ښوونځی لوستی؟ هغې وویل هو. نختر وویل تر څوم ټولګي پورې؟ تر 11. نختر بیا ورته ویل ولې د بشپړ نه کړ؟ نو هغې ورته ویل هسې. بیا نختر ورته ویل هسې څنګه؟ نو په دې وخت کې ګورګوره غلی شوه، نور یې هېڅ ونه ویل. نختر چې مخ ور واړاوه نو د هغې په سترګو کې د ځواب پر ځای ژړا اثر ولید. په دې ځای کې بیا دواړه چوپ شول، خو دا ځل یې چوپتیا ګورګورې ماته کړه. هغه ګل چې په باغ کې د نختر په نوم شکولی و او بیا یې پر پاڼو د نختر نوم لیکلی و ورکړ. ها دا مې تا ته په تحفه کې راوړی. نختر ګل د مینې نه په ډک انداز واخیست او مننه یې ترې وکړه. د مننې تر څنګ یې بښنه هم ترې وغوښته او ورته یې وویل زه درته پړ یم ولې چې ما تا ته په تحفه کې کوم ښکلی شی رانهوړ، خو یو نظم چې ستا د لیک د رارسېدو نه وروسته مې تا ته ډالۍ کړی په تحفه کې یې درکړم. ګورګورې ورته وویل تا ما ته داسې څه په تحفه کې راکړل چې زه یې په ټول عمر کې پور نشم پرې کولی او زه له تا نه ډېره مننه کوم. نور د ماښام اذانونه کېدل. داسې وخت و چې ټک ټک دروازه وټکېده. هلک په انګړ کې د دروازې پر لور منډه کړه. دروازې ته په رسېدو سره یې وویل څوک یې؟ زه ګورګوره یم. هلک دروازه زنځیر خطا کړ او نارې یې کړ زما د خور انډیواله. زرغونې چې د هلک نارې واورېدې نو د پخلنځي څخه په منډه د باندې راووت. د باندې پر راوتو سره چې ګوري رښتیا هم د دې انډیواله ګورګوره راغلې وه. دواړه سره تر غاړې وتې. روغبړ یې سره وکړ. د روغبړ نه وروسته یې د روغ او رنځور پوښتنه سره وکړه. زرغونې ګورګورې ته دومره خوشحاله شوه چې ډېرې خوشحالۍ نه یې خوله نه سر راټولېده. کله چې ماسخوتن ډوډۍ وخوړل شوه د هغې نه وروسته زرغونې ګورګورې د دې لپاره خپلې کوټې ته بوتله چې یو څه د زړه حوال ورته ووایي. زرغونې په کوټه کې څراغ ولګاوه. څراغ په لګېدو سره یې ګورګورې ته د شوخي په ډک لهجه وویل ستا د ژوند څراغ هم د خدای جل جلاله چا سره ولګوي چې ستا زړه یې وغواړي. زرغونې په خبره باندې دواړه ښه په کړس کړس سره وخندل. کله چې په کوټه کې خندا زور کم شو نو زرغونې ګورګورې ته وویل ګورګورې نن زه ستا په څېره کې ډېره خوښۍ وینم ځکه زه هم خوشحاله یم. خو دا دې راته ونه ویل چې ولې دومره خوشحاله یې. ګورګورې ورته وویل رښتیا ووایم او که دروغ؟ زرغونې وویل رښتیا ووایه. دروغ څه معنا لري؟ ښه رښتیا چې راباندې وایې نن مې د نختر سره د مینې راز شریک کړ. زرغونې د ګورګورې خبرې پرې کړې. ښه ګورګورې داسې ووایه چې غش یې د خطا نه ده تللی. بیا دواړه سره په خندا شوې. دا ځل ګورګورې د خبرو وار ونیو. زرغونې بله خبره خو مې درته نه وه کړې. هغې ورته وویل کومه خبره؟ خو کوی که نه څه له ورته ګورې؟ ګورګورې په لاس کې کاغذ خپل کړ او زیاته یې کړه. ما ته یې ښکلی نظم هم ډالۍ کړی او بیا یې په تحفه کې راکړ. زرغونې وویل ته یې راته ووایه چې نظم یې هم واورم که نه. ګورګورې کاغذ پرانیست او زرغونې ته یې نظم ووایه. چې دې ډکې له سرور او له مستۍ د پسرلي ورځې دې په تا باندې راغلې د ځوانۍ د پسرلي ورځې
ستا په زلفو به را پریوزي د بوډۍ ټال رنګونه ستا په زلفو به را پریوزي د بوډۍ د ټال رنګونه ورته پاتې به عاجز شي ستا د ښکلي شال رنګونه د باران غوندې به اوري په شاعر خیال رنګونه د باران غوندې به اوري په شاعر خیال رنګونه درته کړي به یا سندرې یا لنډۍ د پسرلي ورځې درته کړي به یا سندرې یا لنډۍ د پسرلي ورځې دی په تا باندې راغلې د ځوانۍ د پسرلي ورځې په اسمان کې راڼه ستوري به ستا مخ ته په کتو وي په اسمان کې راڼه ستوري به ستا مخ ته په کتو وي له ورېځې به سپوږمۍ دا ستا لپاره په وتو وي تا به وړانګې تخنوي چې زیړی لمر په راختو وي تا به وړانګې تخنوي چې زیړی لمر په راختو وي درته رابه وړي ګلان ګېډۍ ګېډۍ د پسرلي ورځې درته رابه وړي ګلان ګېډۍ ګېډۍ د پسرلي ورځې دی په تا باندې راغلي د ځوانۍ د پسرلي ورځې ستا له دنګې ځوانۍ زار درته نختر کړي سلامونه ستا له دنګې ځوانۍ زار درته نختر کړي سلامونه او زارېږي له تا د دښتې هر یو غر کړي سلامونه زه نور څه ووایم ما غوندې اکثر کړي سلامونه زه نور څه ووایم ما غوندې اکثر کړي سلامونه زه نور څه ووایم ما غوندې اکثر کړي سلامونه رب دې تا باندې کړي تیرې په ښادۍ د پسرلي ورځې رب دې تا باندې کړي تیرې په ښادۍ د پسرلي ورځې دی په تا باندې راغلې د ځوانۍ د پسرلي ورځې د ژوندون رادیو قدرمن اوریدونکو د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې برخې پورې چې ستاسو په درن چوپړ کې حاضرېږم تاسو پلوي بخونکي خدای سپارم خوشحاله شپې ورځې ولرئ د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور خیال فکر
او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګهت په ژړا ژړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه د ژوند انځور. د ژوند انځور هر یک شنبه د شپې 9 بجې او بیا ځلې چهارشنبه د شپې 10 بجې. د ژوند انځور. د ژوند انځور. 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 انځور.